السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د پښتونیال ټي وي چینل ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د کرونا وایرس وبا په غونډه نړۍ کې ورو خوري هم په دغه سلسله کې څو ورځې وړاندې سعودي عرب حکومت چې کوم دی په د ویزټ او د عمرې په ویزه باندې پابندي ولګوله انټري بند کا نننۍ خبر دی چې د سعودي عرب حکومت په حرم شریف کې طواف هم بند کړو د سکیورټي د سیفټي لپاره څنګه تاسو په تصویرانو کې وینئ د دې سره سره د جدي مکې او د جدي د ریاض او د دمام د نورو ښارونو نه مکې له او مدینې له انټري چې کوم دا هغه د خارجي خلکو هم او د دې لوکل خلکو هم بند لا اله الا الله. هذه يا مشايخ لحظات للتاريخ. تم إخلاء الصحن في يوم الخميس الموافق 10 رجب 1441 5 مارس 2020. السلام علیکم. کورونا وایرس سلام ریاض الجنه کباځي ملګری دلته په سعودي عرب کې مختلف قانونونه راځي لري بلا سفر کوي مدد کوي چې او چې هغوی دلته مقصد لري مقصد یې نو بیا به هغوی دغه څه واپس هذا الدور الثاني د دغه ملګرو د دې نه بچ ساتلو لپاره أصقى في غير العمال. شوف العمالة ديال النظافة، شوف ولا واحدة، يلا ثلاثة اللي جايين، ثلاثة ديال المعتمرين بس. شوف الدنيا كي خاوية كتصفر. أول مرة تنشوفوا الحرم بحال هكا. شوف بحال ولا يسدوا كاع الدور الثاني هذا. شوف ولا واحد، الدنيا كتصفر. شوف واحد معتمرة، يلا وحده اللي كاينه هنا. فوالا غير العمال ديال النظافة صافي خاوية الدنيا.